د برېټانیا حکومت د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې د سیاسي بدلون ملاتړ نه کوو. په سلامونه مو هرکلی کوم. د برېټانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په شمول د هیچ چا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. برېټانیایي ویلي دي د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنګونو له لارې سیاسي بدلون راولي، نو د برېټانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه هڅو د پلان او تربیت اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د برېټانیا د شارج دافر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د برېټانیا حکومت په خپله رسمي ویب پاڼه خپور کړی دی. د بیان له مخې په دوو لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې، او دا چې برېټانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف ده.